سلامونه ملګرو نیک هیلې احترامات. دنیا ډیره زیاته بدل شوې ده زمونږ د سوچونو نه زمونږ د فکرونو نه. زه کله کله سیزونه ګورم دا په ګوګل کې د خپلې مرضۍ سرچ کوم نه چې څه انټرسټینګ غوندې سیزونه بیا مونم. نو دنیا دومره بدل شوې ده چې دا بلاک چین ټیکنالوژي، بیټ کوینز، کریپټو کوینز یا کریپټو کرنسیز دا اوس ډیر زیات لکه نارمل سیزونه دي، نارمل پروډکټس دي یا نارمل خبرې دي، نارمل کی ورډز دي په انټرنیټ باندې سرچ کیږي. او خصوصا هغه خلک کوم چې زمونږ غوندې وي لانې وانه بي ریچ اوورنایټ، څوک چې غواړي چې شپه په شپه صدالدین چراغ وصولوي او مالدار شي. بدنصیبیان په خپل ځای او دا خوش نصیبي هم ده د دې دنیا چې داسې قسم معلوماتو ته کم ته چې پخوا ډېر زیات په ګرانه باندې زموږ لاسرسی کېده، اوس ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې داسې معلومات ترلاسه کړو. خو د بیټ کوینز یا بلاک چین ټیکنالوژي یا بیټ کوینز نه بلکې کریپټو کرنسي حوالې سره یو انټرسټینګ غوندې آرټیکل ما وکوت اوس لږ ساعت مخکې. ورلډ ډیز یا انټرنیشنل ډیز مناوي که نه عالمي ورځې، نړیوالې ورځې چې کوم دي هغه په ټوله دنیا کې نمانځل کېږي، مختلفې لکه د صحافت ورځ، لکه د مور ورځ، لکه د محبت ورځ، لکه د دوستۍ ورځ، لکه د ټي وي ورځ، لکه د ټي وي خلاف جنگ ورځ. نو بلا ډېرې ورځې تقریبا 365 ورځې چې دي نو په کال کې دا بس په څه ناڅه په سوونو خصوصي ورځې دي. یو ورځ پکې د کریپټو کرنسي هم ما بیا منتج چې 3 جنوري د هر کال، یعنی دا دریم کال دی 2 کاله دا ورځ مانځل شوې ده. زما لپاره اټ واز ریلی انټرسټینګ ټو نو چې د 2020 د 3 جنوري نه په 3 جنوري دا ورځ مانځل کېږي، دا سلیبریټ کېږي. یعنی انټرنیشنل ډے ورلډ ډے اف کریپټو کرنسی از سلیبریټډ آن 3 جنوري. دا مطلب اوس را روان کال به دریم ځل چې دا نمانځل شي او دا 2020 نه شروع شوې ده. انټرسټینګ خبره په دې کې دا ده چې دا ورځ د بیټ کوین یا د کریپټو کرنسي چې کوم لیډینګ کریکټر دی سټوشي ناکاموټو، زما په خیال چې جاپانیز دی، دغه ته ټریبیوټ پیش کولو دپاره دا ورځ خوښه کړې شوې ده چې خلک په دې ورځ د بیټ کوین عالمي ورځ نمانځي. او طریقه کار ډېر انټرسټینګ دی. لاندې مې هغه وړوکي شان ارټیکل کې دا هم وکاته چې که څوک دا نمانځل غواړي نو د هغې طریقه دا ده یا هاو ټو سلیبریټ دس ډے که نه دا ورځ موږ څنګه نمانځلی شو. نو هغې کې لیکلي دي چې که تاسو سره کریپټو کرنسیز یعنې هر قسم دا 8,000 یا 10,000 پورې دا وخت کریپټو کرنسیز دي په دنیا کې، دا ډیجیټل کرنسیانې دي. نو په هغې کې که تاسو که هر یو لرئ نو سلیبریټ کول په دې طریقه کولی شي چې په هغې کې څه ټرانزیکشن وکړئ، یعنې په هغې څه شی واخلئ، په هغې څه شی خرڅ کړئ، ایټلیسټ یو ټرانزیکشن اف کریپټو کرنسیز یا کریپټو کوینز should be done to celebrate this particular day. یعنی دې ورځ منځلو دپاره ضروري ده چې ټرانزیکشن وکړو، څه واخلو، څه خرڅ کړو، چا له قرض ورکړو، چا ته ګفټ کړو، چا نه قرض واخلو. نو د دې ټولې خبرې لنډ مطلب دا دی چې we are living in a changed world or a near future. The digital currency, the cryptocurrency, the crypto coins will be very normal reality, very normal. Things will be bought, products will be bought, yani shopping به کېږي او transaction will be very decentralized. Online transaction will be very protected of blockchain technology. No, these things gonna be happen. دا شیزونه روان دي کېږي. We must be ready to invest. یعنی مونږه دې له د غاړه ورکولو کوم هغه صلاحیت چې دی، سکیل چې کوم دی او فکر چې کوم دی، مفکوره چې کوم دی، ډسکورس چې کوم دی، نو هغه اوس جوړول پکار دي. دا څیزونه سرچ کول، په دې ځان پوهه کول، د دې دغه ورکینګ میکانیزم نه ځان خبرول، لکه په څه طریقه باندې کار کوي یا ډیسنټرلایز کرنسي څه شی دی، فایدې څه ده، نقصانونه هم شته بهرحال. خو لکه لګیا دي دغه د بلاک چین ایکسپورټس چې کوم دی په هغې باندې کار کوي او دا وخت ډېر ښه مارکیټ چې کوم دی نو آنلاین په بزنس کې په ټریډینګ کې هغه په کرنسیز کې کېږي او پرټیکولرلی زیات ټریډینګ چې اوس دا وخت دی او زیات امبیشس غوندې ټریډینګ چې کېږي نو هغه په کریپټو کرنسیز کې کېږي یا ډیجیټل کرنسیانو کې کېږي. نو
اوله کې سٹارټ کې بنده ته لګي چې کنه دا لا څنګه تصور دی انلاین کرنسی وغیرہ وغیرہ څنګه د حکومت د کنټرول نه بغیر څنګه د ریاست یا ادارې یا د بانکس د کنټرول نه بغیر خو بیا چې سړی د دې هغه ورکینګ میکانیزم یا د شاته چې کومه فاینانشل بنیادی علم دی چې هغه باندې لږ ډېر میاشتو نیمه ځان وکړی نو بیا پوه شي چې دا ممکن ده او نه صرف ممکن ده بلکې بیټ کوینز د بیسټ اگزامپل بیټ کوینز دی یو زبردست مثالونه دي. نو پښتو کې ما کته چې داسې مواد ډېر زیات کم دي په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې. نو هسې مې ذهن کې راغله چې دا یو معلوماتي خبره د ملګرو سره شریک کړو که په مستقبل کې چېرته یو ټکی نیم د بیټ کوینز یا دې څیزونو حوالې سره زده کوم نو لږ ډېر به کوشش کوم چې ملګرو سره شریک کوم. څوک یې ګوري نه ګوري خپله خوښه، څوک یې شیر کوي نه شیر کوي خپله خوښه. زما هڅه به دا چې څه نوې خبره منځته راشي په خپله چې یو ځای وکړم نو ماته به ښه زده شي او خدای دې وکړي چې چاته یو ټکی هم زده شي. نو د وخت راکولو یو جهان مننه د ټولو کور ودان. خو learn about bitcoins, learn about digital currencies, learn about blockchain technology for a better future for investment. بس نور به څه ووایو یاره، موږ زیات خبرې په ماله نه راځي او که مې پې زده کړی بیا به درسره کوم کورم ودان.